مسعود اسراییلو څخه له مرستې غوښتلو وروسته ویلي افغانستان کې د هزارهګانو نسل وژنه روانه ده. د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود چې دا مهال په فرانسه کې د یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي په افغانستان کې د هزارهګانو نسل وژنه یا جنوساید روان دی او دغه مسله باید په رسمیت وپیژندل شي. مسعود په ورته وخت کې ټینګار کړی چې طالبان د افغانستان له ټولنې میرمنې حذفوي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی مسعود تازه له یوې اسرایلي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي که اسرایل وغواړي له ده څخه د طالبانو خلاف جګړې لپاره ملاتړ وکړي هرکلی کوي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. حمدالله محب او احمد مسعود د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملي مقاومت جبهې احمد مسعود سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي دي. ښاغلی محب نن پر خپل ټویټر لیکلي چې له ښاغلي مسعود سره د خبرو اصلي تمرکز یې په ولسواکي او جمهوري نظام ته په ستنېدلو و چې د ده په وینا پکې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وو. د ده په وینا له احمد مسعود سره په خبرو کې دواړو پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان اوسني معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، تاسو زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.